چارا پورتا د الله پروردګار ورندار پوتی اور جام پړلې مارا خبره داسې ده چې دا د سوی غوښه ده او نن د حاجي منان میلمه یم دا د سینې دپاره چې دا پاخه کې د دې بیا ته یخني وباسې د دې سینې دپاره ډېر بهترینه شی دی او خبره داسې ده چې دا د سوی غوښه ده او نن د حاجي منان میلمه یم د ده څه به پوښتنه وکړم ستاسې دا د سوی ښکار وکړي د دې څه فایده ده د ښکار د غوښې د سوی ده اصل خبره دا ده چې یو خو زما په خیال سره چې یو اووه اته سره ما دلته اوسېږي دي دا سرو فرمایشونه هلته په کلي کې ماته سوي دي په علاقه کې راته سوي دي دا د سینې دپاره چې دا پاخه کې د دې بیا ته یخني وباسې د دې سینې دپاره ډېر بهترینه شی دی او د دې غوږونه چې بیا ته پر اور باندې کباب کې خاص یې پرې کې پر اور یې کباب کې دا چې د هر څونه سالنډې د چا کېږي هغه یک په یکه چې وخوري جوړېږي دویم د سوی غوښه د بدن دپاره بهترینه شی دی او پوستونه یې ما ایستلي دي دا خو م د سرو ګپه درته وکړه پوستونه مې ایستلي دي پوستکي یې دا خو باید چې ګوډۍ دې خوږېږي ملا دې خوږېږي لکه په پخوا سړی بیا خلکو ووایي وبې ډباوئ در لرګی به وایستئ و هغه ته بیا نو پوست پسه بیا حلال کوي پوست بیا ور وکوي هغه سړی به خدای جوړ کوي نو دغه چې دي دا پوستونه بیا د ګوډو دپاره ما بیا ډېر جمع کړي دي وروړه مې بیا هر چا چې مریض وي هغه ته ورله ورکوم او غوښه یې بهترین شی دی په دې کې بیا بهترین شی بیا بل شی شته لکه سږی لکه زړه او لکه ینه دا موږ علاحده وباسو علاحده یې پخوو دا بیا د جګر بالکل دوا ده د انسان لپاره نو دا شیان ګرده مکمل د دغه سوی پورې مربوط دی او ټیکۍ دې هم ورسره ټیکۍ دلته زموږ یارانه ده په دا لویبند کې هغو په کور کې پخ کړي دي پر داګر دسترخوان باندې ټیکۍ هواره ده اوس هر یوه ته خپله خپله خاشه پرته ده دا نو اوس یوه ته نه ایښول کېږي د یوې ټیکۍ تقریبا د یو اته ډوډۍ پیړۍ چې سره یو کې نو دا یوه ټیکۍ ځینې جوړېږي او خوند هم ډېر کوي نو خوند هم ډېر زبردسته کوي او بیا سهار په چای پورې خو د دې ډېر خوند نو زه دا دی نن د حاجي میلمه یم د حاجي په وطا کې یم دا ټوله د حاجي بچان ملګري دا دي دلې په دسترخوان باندې ناست دي نو ډوډۍ خورو دا دی په ساراګۍ کې ساراګۍ ما ده تیار و حاجي صاحب ستړی مس ما تاسو ستړی مس د حاجي سره خو مې ډوډۍ وخوړله او شنې چای مې وکړلې اوس د دې د ښکار کوم کمیټې چې ده د هغه ټوله کسان دلې دا دي ناست دي د حاجي په وطا کې دي نو هر ماخصن دلې ناسته کوي کوم سویان نیول سوي دي هغه ټوله ډیټیل د حاجي سره شیروي سره کاږي نو سبا انشاءالله دوی د ښکار کوم وینرز دي هغه یم سبا ریزلټ د هغو د راوځي نو حاجي سبا زموږ د ښکار د اخري د انعامو ورځ ده چونکې درې ورځې ښکار و هغه نن پوره سولو نو که هر چا ډېر نیولي وو هغه ته اول انعام ورکول کېږي پر دویم باندې بیا که په هغه پسې وو دریم بیا که په هغه پسې وو درې انعامات دي او که هغه مس سوي وو پوه هغو خپله میله وکړله خوشحالي یې ویلدله انعام د هغو دپاره نشته انعامات صرف درې دي او دا درو ته د انعامات ورکول کېږي بس سبا انشاءالله بیا چې دوی ریزلټ دغه کوي نو بیا انشاءالله د هغه ویډیو بیا جوړو Agora será que ai pagar passadas cartas ai pagar passadas cartas we don't andi Allah chakar da kalanyande Allah chakar da kalanyande badal kali khabar ki Allah akbar machine ماشین
سرکلی دیوار سے آل بیا بندور مالدار راسی آل بیا بندور مالدار راسی Подведа, лазма писа дорвазаледа, лазма писа дорвазаледа. Ай, وقم درب وجه شوت البير يا بالله شرمار وواغي برود برقم بالله در سر لاندې و بالش مور ژړ الله بل شرن لرم زه خواره بله چاره پورته د الله پروردګار وکندر پوتی اور جام پړلې مارا وینیا ګلزارا سکندر پوتی اور جام پړلې مارا وینیا ګلزارا وکم در ابوچ مارو خواړی پر لاسه پر سر راوړی لپاسه دا بیا ویل زما و بابا ته واژر راسه در جوړ به نسم د دې بلاسه در جوړ به نسم که و در راوړل شارات سکندر ابوچ ګوچال وړلې مارا در خیر علی ویني پر سارا سکندر ابوچ ګوچال وړلې مارا در خیر علی ویني پر سارا خیر علی ویني پر سارا وکم در ابو ورته ورشواکې دا مور را لای مچه پر خلقیا بیا یې لارې کېچې کښنه یا لږ دې سکی د ما زورک زو یا اسمان ممځکه چې ته ولاړې کښنان دې پاته سو بې پلاره در کندر ابوچې پر جان خوړلې ماره در خوله یې رالې ویني تر ساره سکندر ابوچې پر جان خوړلې ماره در خوله یې رالې وکم در ابو یو کیسه خو راته وکړي دا ناس منجله زړه مو راښکیا یو نوږې خو راواخلي دا زاړه غمونه ورکړي د خدای دپاره ښه عمل وکړه باز محمد جوړه دا غزل که په تلواره در خدای
Kıvır laydı gano. Aba panchina de da da banda şokeri. Başa adam aynısı. Kemran makan sampai. Kira-kira gini. Sana kamera gel.